د خوبونو جزیرې. لیکوال جبران خلیل جبران. ژباړه زینب سالک. لوستونکي مرسل احمدزی. د جوهر ارزښت. د غرونو لمن کې یو سړی اوسېده. له هغه سره د پخوا مهال یوه ښکلې مجسمه وه. هغه سرچپه پر دیوال راځړولې وه او په ارزښت یې نه و خبر. یوه ورځ د ښار یو اوسېدونکی هلته راغی. لوستی او پوه سړی و. هغه چې دا مجسمه ولیده نو له څښتن ځنې یې وپوښتل: آیا تاسو دا مجسمه خرڅوئ؟ غرني سړي چې دا واورېده په خندا شو او ویې ویل: دا تیږه به څوک واخلي؟ ښاري ورته وویل: د 1 درهم په بدل کې یې ماته راکړه. غرنی سړی په دې سودا هک پک شو، خو د هغې څه؟ خپل درهم یې په جیب کې کېښود. ښاري سړي مجسمه واخیسته او ښار ته لاړ. څو میاشتې وروسته هغه غرنی سړی ښار ته لاړ. د بازار په یو کونج کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه. هغه هم ورغی. یو سړي په لوړ آواز داسې چیغې وهلې: راشئ بې جوړې شاهکار وګورئ، یوه ارزښتناکه مجسمه چې په ټوله نړۍ کې یې ساری نشته. د لیدلو لپاره یوازې 2 درهمه ورکړئ. راشئ هلئ، یوازې 2 درهمه. غرني سړي هم 2 درهمه ورکړل او د هغې ښکلې مجسمې د لیدلو لپاره دننه لاړ چې څو میاشتې وړاندې د 1 درهم په بدل کې پلورلې وه. د کرکې علاج. د بصارې په ښار کې یو شهزاده اوسېده. دا شهزاده ډېر مهربان او د نرم زړه خاوند و. خپلو خلکو ورسره ډېره مینه لرله او درنښت به یې کولو. خو په همدې ښار کې یو غریب سړی هم اوسېده چې له شهزاده څخه یې کرکه لرله. دې سړي به هر وخت د شهزاده په اړه زهرجنې خبرې کولې. شهزاده له دې هر څه ځنې خبرېده، خو هیڅ یې نه ویل. خو یوه ورځ یې د دې هر څه ځنې د خلاصون یوه لاره غوره کړه. داسې چې د ژمي په یوه سړه شپه کې خپل مريي ته وویل چې یوه بورۍ اوړه، 1 پیټی صابون او یوه توړه بوره هغه غریب کره یوسي. مريي دا هر څه یووړه او غریب سړي ته یې وویل: شهزاده دا ډالۍ ښاغلي ته رالېږلې ده. غریب سړي له خوښۍ ځنې بې واکه شو. پر ځان وویاړېده چې شهزاده ورته ډالۍ رالېږلې ده. په همداسې حال کې مفتي ته ورغی او د شهزاده د ډالۍ خبره یې ورته وکړه. مفتي ورته په خندا وویل: ومې لیدل چې شهزاده څومره هوښیار دی او ته څومره بې عقل یې. خو ته هم باید پوه شې چې شهزاده درته د استعارې په ژبه څه ویلي دي. د اوړو بورۍ ستا د خېټې د کندو د ډکولو لپاره درته رالېږلې ده او بورۍ د دې لپاره تا ته رالېږلې چې دا زهرجنه ترخه ژبه دې خوږه شي. له هرې ورځې وروسته هغې غریب سړي له خپل ځانه کرکه پیل کړه. خو د شهزاده سره د زړه کینه یې نوره هم ډېره شوه او هغه مفتي هم ورته زهر ښکاره شو چې د شهزاده لوړتیا او د ده بې عقلي ورته څرګنده کړې وه. ویل کېږي چې له هغې ورځې وروسته د غریب سړي هیڅکله د شهزاده په اړه بده خبره ونه کړه. د انار ارزښت. یو سړي د انارو لوی باغ درلود. پخوانی عادت یې و چې کله به یې انار پاخه شو نو د سپینو زرو په لګنو کې به یې پاخه انار واچول او د کور مخې ته به یې کېښودل او پرې به یې داسې ولیکل: که هر څوک غواړي چې انار وخوري نو اخیستلی یې شي، زما لخوا ورته اجازه ده. خلک به پر لاره تلل خو هیچا به پر دې انارو هیڅ غرض نه کاوه.
دې سړي له ډېر فکر څخه وروسته وپتېیله دا ځل چې د انارو فصل ورسېده نو د سپینو زرو په لوښو کې د ایښودو پر ځای په دروازه یوه تخته راوځړوله او داسې یې پرې ولیکل: دلته تر ټولو ښه او خواږه انار دي او بیه یې هم د هېواد له ټولو انارو ځنې لوړه ده. دا جمله چې خلکو ولیده نو د لرې لرې سیمو خلکو یې د اخیستو لپاره راغلل. د ارواګانو ټاټوبی. پر مخامخ غره یو سپین کور ښکارېده. 3 سړي ترې لاندې ولاړ وو او په خپل منځ کې یې داسې مجلس کاوه. یو وویل: دا د میرمن روحي کور دی، د زړې شیشکې. دویم وویل: ته څه خبرې؟ روحي میرمن ډېره ښکلې ده، شپه ورځ په خپلو کوډو کې ورکه وي. دریم وویل: تاسو دواړه سمه خبره نه کوئ. روحي میرمن د پراخو کروندو میرمن ده او وینو څښونکو غوندې د خپلو بزګرانو وینې څښي. په همدې خبرو کې هغوی 4 لارې ته ورسېدل. هلته یې یو بوډا ولیده. دوی له هغه بوډا ځینې پوښتنه وکړه چې د روحي میرمنې په اړه څه وایي، هغه چې د غره پر سر په هغه سپین کور کې استوګنه لري. بوډا سړي ورته وویل: زه د 90 کالو یم او له وړکتوب څخه زه د روحي میرمنې په اړه خبرې او کیسې اورم. روحي میرمن 80 کاله وړاندې مړه شوې ده او هغه کور له هماغه مهاله تش دی. هو، کله کله د ګیدړانو غږ پورته کیږي او خلک داسې انګیري چې هلته ارواګانې اوسېږي. د سوز نغمې. څومره ځورونکی باب دی او څومره زړه ځورونکې پېښه ده چې یو خوب ښکلی او په زړه پورې خوب بې تعبیره پاته شي او د تل لپاره نیمګړی شي. له دې ستره بدمرغي به نور څه وي چې یوه تنکۍ غوټۍ له غوړېدو وړاندې د مرګ کومې ته ولویږي او د سهارنۍ وږمې سره له لوبو وړاندې ومروړل شي. هغه هیله څومره د زړه سوي وړ ده چې د زړه په تل کې د پوره کېدو په ارمان لاسو پښې وهي او کله چې وخت راشي نو د تقدیر څپېړې یې د فنا غېږې ته ورسوي. څومره دردونکی دی هغه منظر چې د ژوند تارونه د یوې خوږې نغمې په هیله په شرنګا شي، خو ناڅرګند لاسونه یې وشلوي او نغمه یې په پراخه فضا کې تس نس شي. څومره درنه پېښه ده چې د عمر جام ورو ورو د ورځو او شپو له څاڅکو ډکېږي او د مرګ ظالم لاسونه یې ځمکې ته راغورځوي او د ژوند غوټۍ له وخته وړاندې ومروړي. هر نوی سبا ماته د رنګینو هیلو خوبونه ښیي او د ګل رنګه ارمانونو غونچې، خو هر را روان ماښام یې رنګ پاکوي لکه کوم ځورونکی خیال چې د کومې شوخې څېرې رنګ لوټوي او ګونځې پرې خپروي. دا ځل بلانده خوبونه د تیر یعنی ماضي په لړو کې مخ پټ کړي او ډېرېدونکې هیلې مې د حسرت او افسوس ماران وچیچي. نو آیا هر زړه وړونکی خوب د درد څړیکه ګرځي او هیلې د ژوند د بربادۍ لپاره وي؟